ها ملګرو دغه نوی نظم د اختر په حواله باندې تاسو ټولو ته ډالۍ. د نظم عنوان دی د اختر 3 ورځې. زه دا منمه چې 3 ورځې دي هر څنګ تیریږي، وږې بچې او بې لباسه رانه نه هېرېږي. لغړ په غړ ستا په کوڅو کې سوالونه کول، د مړ بابا یې غلې غلې ارمانونه کول. په لاس نیولې په ژړا ستا دروازه کې تېر کو، په لوږو تندو یې اختر ستا په کوڅه کې تېر کو. نه دي تر دې دمه احساس راغی په زړه کې سیبه، چې یو ماشوم د لوږې مړ شو ستا کوڅه کې سیبه. په اودسونو دې ځان ستړی کو سجدې لځېته، ای په دغه سترګو بیا د پاک الله کعبې لځېته. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږې او تږې ګاونډي دي خانه ولې هېر دی. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږې او تږې ګاونډي دي خانه ولې هېر دی. چې په تا لنډې یا اوږدې شي سیبه، هغه د خوار غریب جامې شي سیبه. په سترګو ړوند او په زړه کې دې سره هم نشته، یا خو بې شرمه یو په سترګو کې دې شرم نشته. خپل ځان د ځان دپاره چېرته عینکه سیبه، خپل ماشومان واړه واړه بچي اسرکه سیبه. څنګه چې غواړي خپل بچي درنه اختر خوشحالي، د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي، د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي.